ولسمشر غني وایي چې هیوادوال باید له سولې څخه ویره ونه لري. سوله د واک د ویشلو سیاسي معامله نه ده، بلکې په دوامداره توګه د تاوتریخوالي کمښت دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وایي هغه دوره پای ته رسیدلې ده چې یوه کوچنۍ ډله د هر څه واکداره وه. ولسمشر محمد اشرف غني د عاشورا د ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې ویلي جمهوریت د ټولو افغانانو نظام دی او کولی شي چې هر څه جذب کړي. ولسمشر غني په دې مراسمو کې د سولې روان بهیر ته په اشارې وویل سوله په قدرت د سیاسي معاملې په معنا نه ده. ولسمشر همدارز وویل چې د سولې معیار دا دی چې یوه ښځه له بامیانو څخه یوازې تر ننګرهاره، کندهار او هرات ته لاړ شي او ازاده وي، هیڅ ډول امنیتي ستونزې ورته پیښې نه شي. د ولسمشري ماڼۍ دوهم مرستیال سرور دانش بیا وایي چې هغه سوله چې نتیجه یې امارت شي تلپاتې سوله نشي کیدی. دانش وایي تلپاتې او باعزته سوله هغه ده چې د جمهوریت له موخې سره جوړه راشي. نوموړي ټینګار کړی چې افغان دولت اوس په ټول توان او امکان د باعزته سولې راوستو ته هڅې کوي او په دې لاره کې ګامونه پورته کړي دي. سرور دانش د ملي مصالحې عالي شورا جوړېدل د سولې لپاره د دولت د هڅو د یوې برخې په توګه یو مهم ګام بللی او تمه یې ښودلې چې طالبان هم د خبرو میز ته حاضر شي. هغه زیاته کړې چې په راتلونکو ورځو کې به د افغانستان خلک د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل شاهدان واوسي. دا خبرې په داسې مهال کې مطرح کیږي چې د طالبانو د مذاکراتي پلاوي مشر عباس ستانکزي ویلي د سولې په خبرو کې به یوه موضوع د نظام بدلون وي. افغان دولت اوس په ټول توان او امکان د باعزته سولې راوستو ته هڅې کوي او په دې لاره کې ګامونه پورته کړي دي. سرور دانش د ملي مصالحې عالي شورا جوړېدل د سولې لپاره د دولت د هڅو د یوې برخې په توګه یو مهم ګام بللی او تمه یې ښودلې چې طالبان هم د خبرو میز ته حاضر شي. هغه زیاته کړې چې په راتلونکو ورځو کې به د افغانستان خلک د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل شاهدان واوسي. دا خبرې په داسې مهال کې مطرح کیږي چې د طالبانو د مذاکراتي پلاوي مشر عباس ستانکزي ویلي د سولې په خبرو کې به یوه